ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الله چې د مرستې او نصرت کوم وعده له تاسو سره کړې وه هغه خو یې پوره کړه. لومړی خو د هغه په حکم همدا تاسو هغوی وژل، خو کله چې تاسو همت له لاسه ورکړ او په خپل کار کې مو سره اختلاف وکړ او له هغه وروسته چې الله تاسو ته هغه شی دروښود چې تاسو په مینه کې راګیر وئ، یعنی د ولجې مالونه، تاسو د خپل مشر له امر څخه غاړه وغړوله. د دې لپاره چې له تاسو څخه ځینې خلک د دنیا غوښتونکي وو او ځینو د آخرت هیله لرله، نو الله تاسو د کافرانو په مقابله کې په شا وتنبولئ تر څو چې پر تاسو ازمایښت وکړي. او حق دا ده چې الله بیا هم تاسو ته معافي وکړه او الله پر مؤمنانو د فضل خاوند دی. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. د پزړه کړی هغه وخت چې تاسو په تیښته ځغلېدئ هیڅ چاته مو بیرته د کتلو قدر پام نو، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له شا درپسې تاسو ته نارې وهلې. په هغه وخت کې تاسو د دې چار چلن بدله خدای درکړه چې تاسو پر غم د پاسه غم اخته کړئ تر څو د آینده لپاره دا درس واخلئ چې که څه شی ستاسو له لاسه ووځي یا کوم تکلیف درته ورسیږي چې په هغه خفه نشئ. الله ستاسو د ټولو کړو وړو څخه خبر دی. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. لدې کړهونو وروسته بیا هم الله له تاسو څخه پر ځینو کسانو یو داسې د ډاډینې غوندې حالت راوست چې هغوی پریشانۍ یې وړل. یو بله ډله چې هغې ته یوازې همدا خپلې ګټې ارزښت درلود، د الله په باب رنګارنګ جاهلانه انګېرنې کولې چې له سر تر پایه د حق پر خلاف وي. دا خلک اوس وایي چې د دې کار په سرته رسولو کې زموږ هم څه برخه شته. دوی ته ووایه د هیڅ چا پکې هیڅ برخه نشته. د دې کار ټولې واکمنۍ د الله په لاس کې دي. په اصل کې چې دې خلکو کومې خبرې په زړونو کې پټې ساتلې دي هغه تاته نه څرګندوي. د دوی اصلي هدف دا دی چې که د مشرتابه په واکمنیو کې زموږ څه برخه وای نو دلته به نه وژل کېدو. دوی ته ووایي چې که تاسې په خپلو کورونو کې هم وای نو د کومو کسانو چې مرګ لیکل شوی وو هغوی په خپله د خپل وژل کېدو ځایونو ته راوتل. او دا پیښه چې وشوه دا د دې لپاره وه چې کوم شی چې ستاسې په سینو کې پټ دی الله هغه وازمایي او ستاسې په زړونو کې چې کوم خیره دی هغه را بصیره کړي. الله د زړونو په حال ډیر ښه پوهیږي.
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. لتاسې نه کوم خلکو چې د مقابلې په ورځ شا اړولې وه د هغو د دې تېروتلو سبب دا و چې د هغو د ځینو کمزوریو له امله شیطان د هغو پښې ښویولې وې. الله هغو ته بښنه وکړه. الله ډېر تېرېدونکی او د زغم څښتن دی. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ای مؤمنانو کافرانو غوندې خبرې مه کوئ چې که د هغو دوستان او خپلوان کله کوم سفر ته ځي یا په جګړه کې برخه اخلي او هلته له کومې پیښې سره لاس او ګریوان کیږي نو هغوی وایي چې که هغوی له موږ سره وایي نو نه به مړه شوي او نه به وژل شوي وو. الله دا ډول خبرې د هغو په زړونو کې د غم او افسوس وسیله ګرځوي. که دا نه وي نو په اصل کې د مرګ او ژوند واکواله همدا الله دی او هغه ستاسې د ټولو حرکتونو څارونکی دی. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. که تاسې د الله په لار کې ووژل شئ یا ومرئ نو ستاسې په باب د الله راتلونکی رحمت او بښنه د هغو ټولو شیانو څخه ډېره غوره ده چې دا خلک یې راغونډوي. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. او که تاسې ومرئ یا ووژل شئ په هر حال ستاسې د ټولو ورتګ د همدې الله لوري ته دی. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ای پیغمبره دا د الله لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره ډیر نرم خویه جوړ شوی. که داسې نه وای او ته توند خویه او سخت زړه وای نو دا ټول به ستا له شاوخوا نه خواره شوي وو. د دوی خطاوې وبخښه، د دوی لپاره بښنه وغواړه او هغوی سره هم په خپلو کارونو کې مشوره کوه. بیا چې ستا اراده پر کومه رایه ټینګه شي نو پر الله توکل وکړه. د الله هغه خلق خوښیږي چې د همغه په ډاډې نه کار کوي. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. که الله مو مرستندوی وي نو هیڅ قوت در باندې برلاس کېدی نشي او که هغه تاسې پرېږدي نو بیا له هغه وروسته څوک دی چې ستاسې مرسته وکړای شي؟ څوک چې رښتیني مؤمنان دي هغوی دې یوازې پر الله توکل وکړي. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دا د هیڅ یو پیغمبر کار نشي کېدای چې هغه خیانت وکړي او هر څوک چې خیانت وکړي هغه به خپل ټول خیانت سره د قیامت په ورځ حاضر شي. بیا به هر څه کښته د هغه د کړو وړو پوره بدله ورکړی شي او پر هیڅ چا به هیڅ تیری ونشي. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. خنو دا څنګه کېدای شي چې یو څوک تل د الله په خوښه روان وي هغه د هغه چا غوندې کار وکړي چې د الله په غضب اخته شوی وي او د هغه وروستی منزل دوزخ وي چې هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی.